सूरत मरियम आयत नंबर 24 ना तर द आयत नंबर 28 पूरी द मरियम रजी अल्लाह अन्हा वाक़िआ दरी ورځې وشوې د سبق چې شروع ده چې هغې ته الله تبارک وتعالی بغیر د خاوند نه فرزند او بچی ورکو. عیسی علیہ السلام الله بغیر د پلار نه پیدا کو. پرون تر دغه ځای پورې واقعات تېره شوې وه. کله چې عیسی علیہ السلام پیدا شو هغه ځای داسې اوچتو برو نو جبریل علیہ السلام ښکته راکوشو. د صحیح قول مطابق جبریل علیہ السلام مریم ته آواز وکړو ځکه د پاسنی آیت کې مریم رضی الله تعالی عنها د مرګ تمنا کړې ده، د خفګان اظهار یې کړی دی. نو جبریل علیہ السلام ورته آواز ورکړو چې الله تحزنی، خفه کېږه ما، غمجنه کېږه ما، الله به ټوله مسئله ټیک کي او سمه به کي. بیا د بچی د پیدایش نه پس یو څو څیزونه ضروری وي، نو هغه څیزونه دلته ذکر کوي د مریم رضی الله تعالی عنها د کرامتونو سره. یو دا دی چې د اوبو ضرورت وي چې ماشوم پاک کی او خپل ځانم پاک کی. دویم دا دی چې د خوراک ضرورت وي، خېټه एकदम خالی شي، نو د خوراک ضرورت وي، خو په داسې وخت کې داسې خوراک پکار وي چې یو هغه خوراک ګرم وي، یخ خوراک مناسب ني. دویم دا دی چې هغه خوراک نرم وي، سخت خوراک چې کم دی نو مناسب ني. او دریم دا دی چې هغه خوراک طاقتور وي، ځکه چې دې سره ډیره زیاته وینه خارجيږي نو کمزوري راځي. دا درې قسمه خوراک د بچی د پیدایش نه پس فوراً د زنانو دپاره ضروری دی. نو الله ورته د هغې بندوبست وکړو. مفسرین فرمایي چې یو زوړ پخوانۍ وله وه، سري دا ویل کېږي یو وړوکي نیر ته، وړوکي نیر ته موږ په خپل معاشره کې وله وایو. وله یوه زړه وله وه، اوچه وه، اوبه پکې نه وي. نو دا د مریم رضی الله تعالی عنها کرامت او د عیسی علیہ السلام معجزه وه چې په هغې کې اوبه جاری شو او بالکل تازه او صفا سوتره اوبه جاری شولې. کرامت د ولی حق دی، خو پرون مې هم درته ویلي چې ولی سره ګورې دا اختیار نی. دا اختیار مریم رضی الله تعالی عنها سره نو چې دا اوبې جاری کړې وي، دا ورته الله جاری کړي، خو کرامت د دې دی، د دې لپاره جاری کړي. نو دا د ولی کرامت دی، خو کوي الله. ولی په خپل اختیار نشي کولی، نه بل چاته ویلی شو چې راشه اوبه درته جاری کړم، او نه د ځان لپاره جاری کولی شوی. بس دا د الله په حکم باندې الله تعالی د مریم کرامت ښکاره کو. چا د سری معنی سردار کړی ده، چې د سری معنی د سردار چې ستا بچی خو سردار دی او دی به سردار یو، ستا فرمان بردار به ستا ماتخ به. دا خو آواز جبریل علیہ السلام کو. صحیح قول دا دی چې آواز جبریل علیہ السلام کړی دی. بعضې مفسرین فرمایي چې آواز عیسی علیہ السلام کړی دی. عیسی علیہ السلام چې پیدا شو نو داسې د مریم رضی الله تعالی عنها نه ښکته چې کم دی نو پروتو، او هغه داسې پاس وه د کجورې هغه تنې ته یې ډډه والې وه، نو ډېره غمجنه وه. او دغه مخکینې جملې وکړه چې متو قبل هذا وکنت نسیا منسیه. نو عیسی علیہ السلام ورته آواز ورکړو چې ای مورې خفه کېږه ما، زه د بدنامۍ سبب نیم، ته به په دې باندې نه بدنامېږي. الله تعالی زه په خپل رحمت سره پیدا کم، زه به پیغمبر جوړېږم. نو دا تسلی ورته ورکړه. خو صحیح قول دا دی چې عیسی علیہ السلام اولنې خبره چې کړې ده سبا سبق کې به راځي
چې انی عبد الله دا د هغه په مخ د ځمکه اولنۍ خبره انی عبد الله وا د دین مخکې هغه خبره نه ده کړې نو دا आवाज کړیو جبرئیل علیہ السلام ذکر کوي فناداها نو आवाज ورته وکړلو جبرئیل علیہ السلام من تحتها دخکتا طرفنا الله تحزنی ورته وی ته غم جن کیږي قد جعل ربک فتحقیق سرا غرزول دې استرب تحت کی استالان دې سریا نهر جاری بیا ورته وی وهزي الیک بجزع النخله پرون سبق کې تیر شو جزع النخله چې هغه راغله او الته چې کم دینو هغه جزع النخله ته ډډه واله فاجاء المعاذ الى جزع النخله نو ما درته ویلو چې جزع ویل کېږي تنې ته او نخله وی کجوري ته خو الته تنه د کجوري مراد ده او دلته کې ته نسرانګه د کجوري مراد ده او دا بل چې کم دینو کرامت دی دا اوچه تنه وا او فورا الله تبارک وتعالى شنکړه بیا پکې کجوري ولګولې بیا غ کجوري پخې کړلې او هغه چې کم دینو پستی کړلې دا ټول ارس انن پنن الله تبارک وتعالى وکړه الله په ارس قادر دی الله محتاج نه دی او دا کرامت د مریم او دا معجزه و د عیسی علیه السلام یا اک تنه مراد ده خو د کجوري تنه هغه خو پهلوانم نشي خوځولی په خبره ورسلی لیکن دا د مریم کرامتو چې د کجوري تنې ته لاس ورواچولو هغه اوړه کېده او چې اوړه کېده نو تاسو ته به پته چې کجوري ونه چې اومړه کې نو کجوري ته نه راپریوزي کجوره دا نه سخته میوه ده او دومره سخته انختی وي په دې زلزل کې او په دې هواګانو کې د کجوري میوه نه راپریوزي د نورو باغونو میوې راپریوزي خو لیکن کجوره نه راپریوزي دا بل کرامتو چې الله تبارک وتعالى د هغې صرف په تنې خوځولو سره کجوري رو غورځولې کجوري رو ورولې دا کجوري الله تبارک وتعالى د اسمان نم را ورولې شوي او داسې کړیم دي او مریم ته خو به الته په عبادت خانه کې تازه رزق د اسمان نه راوستو کنه چې زکریا علیہ السلام ته تاسو کو چې یا مریم ان لك هذا قالت هو من عند الله دا د الله تر طرف ناراضي خودلته کې کجوري د اسمان نه نه ورولې مفسرین فرمایي چې دې کې اشاره دې طرف ته چې دنیا ګوره دارالاسباب دي لګ لګ حرکت بتم کې لګ لګ حرکت بتم کې سنا سبزان خوځه بیا به الله تبارک وتعالى برکت پکې اچي او الله به کوم دین خپل رحم کوي سنا سبزان خوځه دې طرف ته اشاره کوله وهزي الیکینو حرکت ورکا خپل طرف ته را ټیټه خپل طرف ته بجزع النخله د کجوري تنا تو ساکت علیکی را او بغرزی پتا باندې رطبن جنیا جنی ویل کیږي کجورو ته او خو قسم کجورو ته او رطب ویل کیږي تازه او پخو ته کجوره چې تازه شي او پخی د کجوري په اړه کې ذکر کړی دي شروع کې ما تاسو ته وی چې د زنانو لپاره د دریو صفاتو خوراک پکار دي نرمه ګرمه طاقتوره نرم ګرم او طاقتور خوراک پکار دي په دغه وخت کې او کجوره کې د درې وړه صفت نرمم ده چې پخی په بوټي کې پخشي نرمه ده ګرمم ده نو فاسد ماده د جسم نه خارج کی او طاقتورم ده چې کم ویني خروج سره کمزوري راغلي د هغه کمزوري چې کم دي تدارک کی او طاقت راشي نو په دغه وخت کې دا قسم خوراک چې کم دي دا ډیر زیات ضروری دي د کجوري باره بیا لیکلي دي چې کجوره چې دا چې څومره تازه وي نو دومره په دې کې طاقت زیات پدې چې څومره اوا لګي او زړیږي طاقت پدې کې کمیږي همدغه وجه ده چې موږ یو کاټن کجوري وخورو نو موږ ته دا پته نه لګي چې موږ کجوري خوړلې دي د طاقت اندازه نه کیږي ولی موږ د کجوره سل کاله پس را رسي نو چې سل کاله په هغې باندې لګېدلي وي هوا
نو بیا تا ته راشي اوس په ګیم پکې شوي په خبره ورسېد دا دلته کې ځي زمونږ په ملک کې خپله چې کوم دی نو په سکر کې او په دې سن علاقه کې چې کوم دی نو کجوري کېږي موږ به کراچۍ ته چې تلو راتلو یو باغ دی په هغې کې به موږ د ګړۍ په ټیم باندې شمارل دا ګاډي به پکې 36 منټ 38 منټ او 40 منټ د کراچۍ دا ګاډي به پکې سفر کولو د روډ دواړو طرفو ته باغ دی د کجورو نو دا کجوري بیا د دلته رسین نه ځي عربو ته سعودي ته ځي سعودي کې خو خپله 2 قسمه کجوري دي یو عجوا ده او یو بله ده بس دا 2 قسم او هلته چې دکان ته ورننوځي نو هغوی به د 10 قسمه کجوري راولي دا د ایران نه راځي دلته کې چې کوم دی د سین نه ځي بیا به هلته یې پتا باندې خرڅوي بیا به د هلته نه راوړي نو چې د دلته نه ځي او بیا چې کوم دی نو هلته کې خرڅېږي او بیا راځي نو دې کې به څونه زمانه ده کېدلي په خبره ورسېدې نه زړه شوي وي زړه وي نو کجوره چې څومره تازه وي دومره پکې طاقت زیات وي دلته دا ذکر کړي یو کس خپله واقعه لیکلې ده عالم دی هغه تللی علاج ته بار ملک ده نو په هغې کې چې کوم دی نو یو انګریز ډاکټر نه علاج کولو هغه وایي چې هغه انګریز ډاکټر ما ته ووایي چې ستاسو دا پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم چې دی د دومره لوی ډاکټر په کائنات کې بل نو طب نبوي په دې حدیثو کې راځي نبی رسول الله والسلام بعضې نسخې ښودلي دي ډېرې ناشنا نسخې دي نو فرمایي چې د ده نه لوی طبیب او ډاکټر نه و ځکه چې د حکم کړی دی خپل امت ته په کال کې یو میاشت د روجې دا د ټولو بیمارو د ختمېدو سبب دی او تاسو به کتلي په روجه کې اکثر دا بیماران نه دي دا ټیک شي دا خبره ورسېده اکثر زمونږ دا مشران علما دی چې کوم دی نو په روجو کې تفسیرونه کوي ټوله ورځ ناستې وي په خبره ورسېده او زه خپله په دې درس کې چې کوم دی 3-4 ګیلاس او بس کم په دې نیمه ګنټه درس کې او زه د الله په فضل سره په روجه کې دورې تفسیر کوم د سار نه تر د ماسپښینه پورې 5-6 کاله وشو او بس خپس ور باندې ما شاګردان تاسو کې استاد ته تګی کېږي نه مې بس اوس نه تګی کېږي په خبرو سره زما شوګر کالو سر 400 کالو سر 400 430 480 تم رسی اپا روجه کې 120 130 140 160 دې ترا کوشي دا خالی معده نه دا خالی معده دا د ټولو بیمارو علاج دی د ټولو بیمارو علاج خالی معده ده اوس خدا خلق د ځان نه فارمولې جوړ کړي ډاکټران وایي چې سار ناشته به د بادشاهانو په شان کې ماسپښین به بیا د وزیرانو په شان ته خوري نو دی له خو به بیا غلاګانې هم کې کنه د بادشاهانو په شان ته ناشته چې پوره کې نو غلا به کې ډاکه به کې رشوت به اخلي کرپشن به کې پردي حق به وي د بادشاهانو په شان ناشته به څنګه پوره کې په دیاړه کې کولی شي په مزدورۍ کې کولی شي په تنخواه کې کولی شي نشي کولی دا غلطي فارمولې دي ښه ځکه چې موږ د خو په حدیثو کې په حالاتو کې راځي چې صحابو به یو هفته روټۍ نه خوړله نو سار ناشته څنګه د بادشاهانو په شان شوه په خبره ورسره په اسلام کې دا څیزونه نشته چې به د خوراک بندوبست کې او ته به د خوراک ترتیب جوړی چې دا به سار کوو دا به ماښام کوو سار ناشته به د شپې به انډې وړي او بیا به ورسره د جوسو دپاره امونه وړي او کیلې به وړي او پی به وړي او سار او د پراټو دپاره به غوړي وړي او سار به د بادشاهانو په شانتې ناشته کې وی ولې وی که د بادشاهانو په شانتې ناشته دی ونه کوي نو دې سره ذهن کمزوري کېږي ته مال ستا په پاکستان کې څوک ذهین سړی وښایه دا کم چې بادشاهان دي په دې کې مال ذهین سړی وښایه په خبره ورسېدې چې دته به څه شي یادي ده او د صحابه کرامو د غضب حافظه و د غضب 40 کاله پس خبر هغوی ته یاده وه کیسې مې درته څو پیرې کړي دي نو دا نو هغه وایي چې ستاسو دا پیغمبر عظیم الشان ډاکټر دی دی وی په کال کې یو میاشت روجه ونیسئ معده خالي شوه د 11 میاشتو بیمارۍ کې ووتې
معده کې چې دا ګن پروت وي نو دا بیماری ده د 11 میاشتو بیماری ته ووتې او بیا ستاسو پیغمبر وایي چې د سهار نه تر د ماښامه پورې خېټه خالي که نه نو دا روژه به په کجوره ماته دا ولي دا بدن دا معده چې خالی شي نو دی بدن ته د دې ټولو څیزونو ضرورت دی د اوبو ضرورت دی د خوراک ضرورت دی اب په خپل مقدار کې خو د ټولو نه زیات ضرورت چې کوم دی نو بدن ته د خوږو دی دې وجه نه د شوګر مریض چې وي که نه نو د کې چې نور هېڅ څه فرق هم ني نو غټ فرق پکې دا دی چې دی کمزوري ولی ټول طاقت په خوږو کې دی او په د باندې خواږه بند دي د لاس او خپې به خوږېږي د وجود به خوږېږي د جوړونه به خوږېږي د ټول اندامونه خوږېږي په خبره ورسېږي دا نو دا ولي دا د باندې خواږه بند شي د دې خوږو ډېر زیات ضرورت دی جسم ته نو دا پیغمبر وایي چې کجوره ور واچوه نو چې کجوره اول معدې ته لاړه شي نو دا طاقتورم ده آزمودم ده او خوږم ده نو فوراً دا په وجود کې هغه خواږه پوره کړي نو وجود هغه کار شروع کړي نو نور خوراک چې ور اچې هغه به ازمیږي او هغې نه به هم طاقت جوړېږي د دې وجه نبي علیه صلات وسلام به سحر ناشته د نبي علیه السلام څه وه په احادیثو کې راغلي 15 دانې کجوري یا 7 دانې کجوري دا د سهار د نبي علیه صلات وسلام ناشته وه دا به یې خوړلې په ناره خېټه 15 دانې یا 7 دانې کجوري دا نو دا ستاسو پیغمبر دومره لوی ډاکټر دی چې دا دومره عظیم الشان نسخه ده چې دې سره ټولې بیمارۍ هم ختمیږي او جسم ورسره طاقتور هم پاتې کېږي دا نو دلته کې د کجورې انتخاب یې وکړل وی کجوره ذکر کوي عمر بن میمون رضی الله تعالی عنہ وی که په دې وخت کې د زنانو دپاره د کجورې نه علاوه بل څه قسم خوراک مناسب وي او هغه ورته پیدمن وي نو خو چې الله ورته په اوچه سرانګ په اوچه تنه کې کجورې پیدا کوي نو خو امونه به پیدا کړي کیلې به پیدا کړي وي هندوانې به پیدا کړي وي چرګان به راورولی د ګډ غوښه به راورولی وه په خبره رسېدي خو لیکن د دې نه علاوه بل څیزه الله خو هر څه کولی شي که نه هر څه چې د دغې وچې تنې نه د کجورې راورولی نو خو امونه به یې ترې راورولی که نه خو لیکن د دې نه د زنانو دپاره په دې وخت کې د کجورې نه بهترینه غذا بله نشته د کجورې نه بهترینه غذا بله نشته هغوی دغه وخت کې بیا لواګانو پسې او یا چرګانو پسې نو خو دې چېرته زړه چرګه راته وګوره په خبره ورسېدې کجورې خوره دا وایي فکلي واشربي نو بیا ورته جبریل علیه السلام وایي فکلي نو خوره کجوري واشربي او څکه اوبه ګورې نقطې ته ګورې مفسرینو ذکر کړي پاس یې ذکر کړي دي پاس چې کله جبریل علیه السلام آواز ورکو نو ورته وی ستا لاندې الله تعالی نیر جاری کړي د پاره د اوبو څکلو اوبه بندوبس اول وکړو د اوبو بندوبس بیا د هغې نه پس وی اوس د کجوري تنې ته حرکت ورکه کجوري به راوورېږي د خوراک بندوبس ورپسې په دویمه پیره وکړو رستو وکړو د اوبو بندوبس مخکې خوراک رستو د خوړلو څیز رستو په خبره ورسېدي بیا چې کله نمبر راغی په دسترخوان باندې د خوراک نو اوس ورته وی په کولی خوره اول وشربي څکه رستو دا ولي دې کې نکته داره تا به کتلي وي یو خو دا دی چې د اوبو نه بغیر ګزاره نه کېږي د خوراک نه بغیر کېږي او د اوبو نه بغیر نه کېږي دویم دا دی که تا کتلي اوس موږ هم داسې کوو چې کله خوراک ته وي هلکه وي چې کوم دی نو دسترخوان خور شي شا به اوبه راوړه اول اوبه او بیا د هغې نه پس پلیټونه ډک کړي چې کوم دی نو واچي اول اوبه خورېږي بندوبست د اوبو مخکې وي او د خوراک وروسته وي خو چې کله نمبر د خوراک راشي نو بیا به د ډاکټرانو خبرې نه مني د احادیثو ټوله مجموعه او د قرآن آیاتونه وایي چې خوراک مخکې دی اوبه وروسته وي او تا به کتلي چې اخر کې اوبه وڅکې که نه د سړي د زړه موړ شي چې اوبه یې نیز کلي ته به یې ګنې سرانه روک شوي دي او چې کوم دی داسې نیمګړې پاتې په خبره رسېدي چې څومره احادیث دي او په هغې کې راغلي دي
چې نبی علیہ السلام صحابي کره لاړو د چیلی غوښه وخوړله ورپسې وبوس کړي صحابي چې کوم دینو کجوري وخوړلې نبی علیہ السلام کجوري ورپسې وبوس کړي د جهاد په سفر روان دي کجوري خوري ورپسې وبوس کړي خبر ورسېږي نو دا وبرستو د کې هیڅ قسمه نقصان نشته هیڅ قسمه نقصان نشته او دا د حدیثو د قرآن نه ثابت چې وبرستو نو دا ذکر کوي فکلی واشربی نو خورا اسکا وقری عینا سترګې یخوا پس شي بچی ته ګوره سترګې یخوا انسان چې غوسه وي او خفه وي نو د ده دا سترګې سوځي کله دې اندازه کړې ده انسان چې خفه وي او غوسه وي نو د ده سترګې سوځي سترګې یې ګرمې وي د غصې هغه اثر په دې سترګو کې حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام په منبر ودرېدو دا سترګې به تکې سرې شوې آواز به اوچت شو اوچت به شو جذبه به پکې پیدا شوله داسې آواز به اوچت شو اننګي به تک سره شول دا نو سترګې ګرمې وي لیکن چې کله سړی خوشحاله شي او خوشحالي پې راشي بس دا سترګې یخې شي دا د سترګو یخو نه کنایم دی او سترګې په حقیقت کې یخې شي الله ورته وی عیسی علیه السلام ستا زوی دی فرزند دی دته ګوره کجوري خورا اوبه ورپسې څښه او دته ګوره سترګې یخوه بچو باندې د مور او پلار سترګې یخېږي د مور او پلار سترګې په بچو باندې یخېږي د دې وجې نه الله تبارک وتعالی دې موږ دا دعا کوو چې الله دې سره زمونږه ټول مسلمانان د بچو د غم او د درد نه وساتي د بچو غم درد نه دی ډیر د لوی لوی حوصلې خاوندان بې حوصلې کوي د بچو غم درد چې راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر ولاړو خطبه وی او حسنینو کې یو په دروازه راننوتلو د جومات او چې رانوتو په درشله کې تیندک وخوړلو خپې ولګېدله او را پرېوتلو نبی علیہ السلام د منبر نه راکوشو په منډه خطبه په مینځ کې پرېښود او ورمنډې کو په غېږ کې روچت په دواړه مخې ښکل کو ځان سره راوستلو په منبر یې ودرولو او وی یا الله تا رښتیا ویلي چې دا بچي او دا اولاد دا لویه فتنه ده لویه نشوالي یو غم دی او چې وي بیا سل غمه دي سل غمه دي طارق جمیل صاحب حفظه الله سونه غټ لکه غټ د لوی حوصلې خاوند دی که نه ټولې دنیا ته هغه حوصله ورکوي د هغه په یو بیان باندې ټوله دنیا جړیم او خاندیم او تسلي هم کېږي چې د یو سړي شل خلک د خاندان مړي او طارق جمیل صاحب ورته بیان وکړي د هغه درته دونه تسلي وشي چې غم به ختم شي او چې هغه خپل زوی یې وفات شوی نو داسې په چغو چغو یې ژړل په خبره ورسېږي او ویم دا په ما ټول عمر دا سوال کړو چې یا الله د دې بچو نه مونږ مخکې کې د دې غم مونږ ته مخایي د دې غم مونږ ته مخه نو الله دې مونږ او تاسو ټول مسلمانان د بچو د غم درد نه وساتي ځکه د بچو غم درد چې وي که نه هغه سړی بس ختمه یې بس بیا صرف ډانچه پاتې نو دا وایي نو دلته کې ذکر کوي وقری عیناو یخه وخپلې سترګې فإما ترئن من البشر احدا کچری اولیدلو خامخا تا چې کوم دی نو یو انسان فقولی وایا غ انسان ته انی نظرت للرحمن مانن منخت کړي دا د رحمان د پاره صومن د روجي په هغه زمانه کې به خلکو د چپ روجه کوله د چپ روجه په هغه زمانه کې وا شریعت اسلام کې منسوخ ده دا چې خلک ځای په ځای ناستې وي روډونه بند کړي وي او دې د چپ روجه کړې ده او یا چې کوم دی بوک هړتال دا ناروا دي دا په څلور مذهب ناروا دي په خبره ورسېلې دا په شریعت اسلام کې چې کوم دی نو جایز نه دي دا وایي نو مریم د چپ روجه کړې وه الله ورته چلو ښودلو چې اوس به تا باندې خلک اعتراضونه کوي دا بچی د کومه راغی دا څنګه راغی بې واده څنګه راغی بس ته به ورسره خبرې نه کوې خبرې به ورسره نه کوې ته به ورته وې زما د چپ روجه ده زما د خبرو نه روجه ده اوس چې ته ورته دا ووایې چې زما د خبرو نه روجه ده نو خبرې دې وکړي که ودې نه کړي ودې کړي د دې وجې نه مفسرین فرمایي چې دا د روجې نه مخکې کلام دی
دی پسې بیا وروسته روژه نیولې ده. یا دلته کې چې کوم دی نو دا دی چې هغه خلکو ته به په اشاره ووایي چې زما روژه ده، خو چې داسې اشاره ورته وکړي نو ای به پیچي که نه په خبره ورسېږي. لکه څنګه چې نن سبا یو سړی ناست دی روټۍ خوري، تا ته وایي راشه امیر صاحب مولي صاحب راشه ما سره روټۍ وخوره، ته ورته وایې زما روژه ده، نو ته ورته چې کوم دی داسې چې زما روژه ده اشاره وکړي، نو بس دغه شانتې اشاره ورته وکړه چې زما روژه ده. دې کې نقطه څه ده؟ مفسرین وایي چې ګوره جاهلانو سره به بحث مباحثې نه کوي او ډېر جوابونه موابونه به نه کوي، ځکه چې جوابونه دې شروع کړل که نه نو بیا به ته چپ کېدی نه شي، بیا به هغه ته لار قولو شي، نو بس هغه به اعتراض کوي. امام مالک رحمت الله علیه به فرمایل وی د هر سوال جواب ورکول خو د بېوقوفه سړي کاري، د کمعقل سړي کاري، د هر سوال جوابونه به نه کوي. د هغه نه په یو د زماني امام دی، د هغه نه په یو مجلس کې 40 سوالونه وشول، 40 د څلورو یې جوابونه وکړل، د 36 په باره کې وی لا ادري. شاګردان یې فرمایي استاد جي ته ورتلو خو ویې چې زما د هر سوال جواب به درله زه درکوم، د هر سوال جواب ورکول خو د بېوقوفه سړي کار دی، نو بس چپ به پاتې کېږي. په خبرو سره بېوقوفو سره به دا خبرې نه کوي، دا ذکر کوي. فقولي ورته ووایه انی نظرت للرحمن، ما نظر منو د دې د رحمان دپاره صوما د روجې، فلن اکلم اليوم، هرگز به زه خبرې نه کوم نن انسیا د چا انسان سره، انسان یاد کو انسان سره به خبرې نه کوم. انسان ولې وي؟ هلته جبریل علیه السلام تلو راتلو، د جبریل علیه السلام تک شروع، نو هغه سره خو خبرې وي که نه؟ نو جبریل نو کچرې داسې ویلو چې فلن اکلم اليوم احدا، نن به هېچا سره هم خبرې نه کوم، نو بیا به جبریل علیه السلام سره څه کول؟ نو وی نن به انسان سره خبرې نه کوم، او جبریل علیه السلام خو انسان نه دی که نه، خو فرشته ده، نو بس هغه سره پکې د خبرو دپاره لار پاتې شوه. فاتت به، چې کله ورته ښه تسلي وشوه، الله د طرف نه ورته پیغام راغی چې بس روژه به د خبرو شي، ای سره به خبرې نه کې، ته به خبرې نه کې. عیسی علیه السلام به په خپله جواب کوي، ته به خبرې نه کې. نو دې د هلته نه په غېږ کې روچت کو راغه خپل قوم ته. څو ورځې پس راغه، بعضې مفسرین فرمایي چې اکه ورځ باندې راغه، او بعضې مفسرین فرمایي چې نن یې پاس ختم شو، څلوېښتي وشوه، په څلوېښتمه ورځ باندې راغه، په څلوېښتمه ورځ راغه. فاتت بی قومانو، بس ری وستلو عیسی علیه السلام خپل قوم ته، تحملوه په غېږ کې روچت کړی و، قالو د لرې نه چې هغې ولیدلو، وی یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم راتلل دې وکړل چې کوم دی نو په ډېر ناروا څیز باندې، پري ناروا، ډېر ناکاره، ډېر بد، بغیر د خاوند نه بچي، بغیر د واده نه بچي، دا خو ډېر ناکاره کار ته وکړو، دا خو دې موږ ډېر بدنام کو، موږ دې په معاشره کې د مخ لګولو پاتې نه کو، موږ دې د سترګو لګولو پاتې نه کو. داسې خلک وایي دی، او دم داسې کاجي صاحب به وي چې موږ خو پښتانه یو که نه، په دې خبره خو پوهېږو. نو چې د چا دې خور وي، یا دې د چا لور وي، یا دې د چا د رشته داره وي، د تره د ماما لور وي، یا بل څه رشته داره وي، او بغیر د واده نه د هغې بچي وشي، نو دا کله برداشت کېږي؟ دا کله برداشت کېږي؟ دا نو لہذا وی الله تبارک وتعالی دې داسې چا سره نه کوي. نو هغې چې کوم دی نو څه وکړو چې ری وستلو، نو قوم غصه شو، اول ډېر سختې غصه کې خبرو کې دا ورته ډېر ناروا کړي، بیا د هغې نه پس ورته ویلي هغه غصه کې اضافه وشوه، یا وخته هارون، ای د هارون خورې، د هارون خور دا څنګه وه؟ د دې خو څوک ورور نه و. بعضې مفسرین فرمایي لکه مدارک وی د دې یو ورور او هغه پلار شریکو، د بلې مور نه و، د هغه هارون نوم په نوجوانۍ کې وفات شوی، ډېر بزرګ سړی و، ډېر دیندار و. نو هغې طرف ته یا وخته هارون، ای د هارون خورې، دا دې څه وکړل؟ چا ویلي نه، هارون د دې نه مراد هارون علیه السلام دی، پیغمبر د موسی علیه السلام
رور دا مریم چې و دا د هارون علیه السلام په سلسله نسب کې وه دا بني اسرائیلو ټول یو شان کنه نو دا په سلسله نسب د هارون علیه السلام کې وه نو په دې اعتبار ورته وی یا وخت هارون خود دا کول لږ ضعیف او کمزوري دی مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ روایت ته په مسلم شریف کې فرمایي زه نجران ته تللی وم هلته په نجران کې په ما باندې یو عیسائی سوال وکړو او وی چې ستاسو په کتاب کې چې یا وخت هارون نو هارون خو د عیسی علیه السلام نه پوره 1000 کاله مخکې تیر شوی پوره 1000 کاله د هارون علیه السلام د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام ترمنځ 1000 کاله فاصله ده نو 1000 کاله وړاندې تیر شوی دا څنګه د هارون خور شو نو مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما سره جواب نو ما ورته جواب ورنکو چې راغم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما باندې خو په نجران کې وی سید سوال وکړو نو نبی علیہ السلام راته وی چې تا ورته جواب ورکړو کنه وی چې ما سره خو جواب نو وی چې جواب د دې داري چې هغه خلکو به د خپل پیغمبرانو او د نیکانو خلکو په نوم باندې خپل بچو ته نمونه کې خودل نو د دین دغه مخکنی کول تایید شو چې هارون علیه السلام ته مراد نه دی بلکې د هارون علیه السلام په نوم باندې خپل بچی ته نوم هارون خو اکته مراد د دې حدیث نم د دې تفسیر تایید شو بل تفسیر پکې دا کړي چې یا وخت هارون ورته په دې بار سره وي چې په هغه زمانہ کې هارون باندې هارون مشهور په پاک دامنه او نیک عمله باندې لکه څنګه چې څنګه په معاشره کې څوک وي چې دا پلان کې سړی ډیر زیات نیک عمل لري نو سوي و یره دا خو سم فرشته ده دا خو سم فرشته ده نو دک شانته په هغه زمانہ کې بچ څوک دیندار او پیدا خو سم هارون دی دا سی به پیدا خو سم او چې څوک زنانه به پیدا خو سم د هارون خور ده پدید باري ورته سلورم تفسیر پکې دا کړی دی چې دلته کې اخت په معنا د خور نه دی اخت په معنا د مثل دی اخت په معنا د مثل دی سورۃ زخرف آیت نمبر 48 کې الته کې چې کوم دینو اخت په معنا د مثل راغلی دی دا سه سورۃ انبیاء کې اخت په معنا دا مثل راغلی دی نو لہذا دلته کې دا شو چې یا وخت هارون یا مثل هارون اے د هارون په شانتي په پاک دامنه او په نیک عمل ته کې دا تاسو څنګه داسې ناروا کار وکړو مخکې ورپسې وي ما کان ابو کې امرا سوین نو ستا پلار چې کوم نو سبت کردار سړی عمران د پلار نوم عمرانو عمران بد کردار نو عمران ناکار نو اخو چې کوم دی د بیت المقدس امامو اخو د تورات مدرسو د تورات درس به کولو داغه د دنیا شي شاګردانو بذات خود زکریا علیہ السلام داغه شاګردو نو دا دومره غټ خلک داغه شاګرد استاپلار خدا سينو وما كانت امك بغيا او نو استامور چې کوم دینو زناکارا استامور نو بد کردارا دا تا څنګه داسې وکړل اوس هم خلک وي معاشره کې کنه ویرا غپلار خو دې داسې نو دا ته څنګه داسې شولي دا وي نو مور یې هغه حنا بنت پاکوز و حنا بنت پاکوز دا غي حنان محنا او د زکریا علیہ السلام د خزینوم عشاغه بنت پاکوز دا ډول خويندې د مریم مور او د زکریا علیہ السلام بیبي د یحیی علیہ السلام مور دا دواړه چې کوم دینو خويندې وي نو زکریا نو یحیی علیہ السلام او مریم دا دواړه د ترورې بچي د ترورې خاله چې ورته ماسی د مور خويندې چي وي دا د ترورې بچي خو حدیث شریف کې راغلی دی د معراج په حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په دویم اسمان کې د عیسی علیہ السلام سره ملو شو نو الته ور سره یحیی علیہ السلام مو نو تاسو کو د جبرئیل علیہ السلام نه دا سوق دي نو هغه ته دا ترورې زامن دي دواړه د ترورې زامن دي الان کې
د عیسی علیه السلام مور د یحیی علیه السلام د ترور لور وه. خو ما تاسو ته مخکې ویلي په سورت آل عمران کې چې کله د ترور لور هغه چې کوم دی نو داسې وي چې هغه غټه وي او چې کوم دی نو ته د هغې نه کشر نو بیا خلک د هغه ترور لور ته هم ترور وایي. موږ خپله داسې کوو. موږ خپله ما تاسو ته مثال هم درکړی مې زما د ترور لور دلته کېده په دې کلي کې د ارشد حفیظ صاحب مور دا زما د ترور لور ده. په خبرو ورسېږي هغې ته موږ ترور وایو بلکل مکمل. موږ ورته ببو وایو ځکه د هغې مور ته موږ ببو وي. نو دکه شانتې خلک کوي. نو د دې اعتبار سره په هغه حدیث کې نو د حدیث نه دا ثابته شوه چې او د ترور لور ته هم ترور ویلی شي. د ترور لور ته هم ترور ویلی شي. الله یې د عمل کولو توفیق راکړي.